بسم الله الرحمن الرحیم درس شروع کوو او په دې ریکارډ کې د ډرایوونو هایډولو بل طریقه زه به تاسو ته وښیم. دغه کوم ډرایوونه چې دلته موجود دي یو طریقه مونږ او تاسو ویلې چې هغه د منج طریقه وه. د منج له طریقه تلو او هلته ډرایوونه هم هایډول. بل څه ده هغه د ګروپ پالیسي طریقه ده، یعنی مونږ او تاسو په دغه ډرایوونو باندې محدودیت وضع کوو. پالیسي او محدودیت، ګروپ پالیسي محدودیت وضع کوو ورباندې تر څو هغه بیخي څوک ونه ګوري. د دې کار لپاره وینکې آر رن ته راځو او دلته به ورته gpedit.msc دا به ورته ولیکې، بل هغه بیا اوکې ورته وایي. دلته کیدای شي تاسو په کمپیوټر کې دغسې دا دواړه سره بند دي. داسې یوزر کانفیګریشن باندې به کلیک وکړي، دغسې دا به خلاص کړي. دلته اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې به ډبل کلیک وکړي. دلته به راسې وینډوز کمپوننټ او بعد له هغه فایل ایکسپلورر به پیدا کړي، دې باندې به ډبل کلیک وکړي. دا به داسې سټنډرډ کو او دا به صفحه به هم غټ کو چې دلته راسي. دلته کته دا آپشن به پیدا کې hide these specified drives in my computer. دې باندې به ډبل کلیک وکړي. دلته enable به ورته ووایي چې کله دا enable که دلته restrict all drive ده، دا ټول ډرایوونه هایډېږي. او که ته C ډرایو، D ډرایو، E ډرایو بل ډرایوونه ته هایډوي، یو هم ورته انتخابوي چې یوازې C ډرایو هایډ که یا D ډرایو هایډ که، دا یو کوی شي. او که داسې وایي چې نه restrict all drive ټول ډرایوونه هایډ که، دا اوکې ورته وایه. اوکې سو دا اپلای کېږي. دلته راځو ګورو چې ډرایوونه شته دي او که نه. دلته ډرایو بیخي نشته، ټول ډرایوونه لاړو هغه هایډ شو. دلته کمپیوټر کې هم چې نشته، دې باندې ډبل کلیک وکړي. دلته دا راځي خو ډرایوونه نه راځي، ډرایوونه هایډ شو. بیرته بیا همدلته راځي ګروپ پالیسي ته، بیا به له سر له اول نه به درته کار وکړم تر څو دې باندې تاسو ښه پوه شئ. gpedit.msc په رن کې ووهئ. دلته بیا یوزر کانفیګریشن اډمنسټریټیو ټمپلیټ وینډوز کمپوننټس او دلته لاندې فایل ایکسپلورر باندې به کلیک وکړي او دلته هاید سپیسیفاید ډرایوز دې باندې به ډبل کلیک وکړي او دلته ناٹ کانفیګریټ به ورته وایي. دا اوکې ډرایوونه به بیرته راسي. ټول دا ډرایوونه پیدا سو دلته شته. دا د ډرایوونو هایډولو دویمه طریقه وه.